جهل لزان بچ کچ انسان پر تباکیږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي جهل لزان بچ کچ انسان پر تباکیږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته د قرآن متعلم شاعر او زده کړه ته حدیث ته پاک نبی ورور عالم شاعر زده کړه ته حدیث ته پاک نبی ورور عالم شاعر خادم د علم دین شبي عالم د نه جوړیږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي جهل لزان بچ کچ انسان پر تباکیږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي علم د الله صفت دی ورور مسلمان او ورکړی نبی ته د علم دی بشان ورکړی نبی ته د علم دی بشان سوچ علم وکړي پاک الله پر خوشاليږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي علم یو رڼا د مسلمان په دنیا کې ځان پر منور کچې پکار دي شي عقبا کې ځان پر منور کچې پکار دي شي عقبا کې طالب د علم دین ش دنیا حسن پاتې کېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي او د دهشت خاني ندي د علم مرکزونه دي او شپه ورځې پکې د پاک الله د دین درسونه دي شپه ورځې پکې د پاک الله د دین درسونه دي سوچ ورته بدګوري هغه بار سوا کېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي او دا د امیر دو شاعر کلام د مومنانو او دای دی لیکلی ډیر پمینا عاشقانو دای دی لیکلی ډیر پمینا عاشقانو عالم د علم دین په دارینو کې زلیږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي جهل نظر بچ کچ انسان پر تباکیږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي راشه مدرسې ته پکې علم حاصلېږي د نعتونو باران د لا نورو خپل نوي ویډیوګانو د کتلو لپاره زمنګ د نعتونو باران چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او د ټالۍ نشان هم ووهئ. والسلام.